شپږ افغان لوبغاړي د IPL له بولي بریالي ووتل. د 2025 کال IPL بولي د روانې نومبر میاشتې په 24مه او 25مه نیټه د لومړي ځل لپاره د سعودي په جدې ښار کې ترسره شوه. دا ځل په بولي کې د تیر ځل خلاف یوازې شپږ افغان لوبغاړي د بیلابیلو لوبډلو لخوا وپیرل شول. نور احمد په 10 کروڑه هندي روپو د چنای سوپر کینګز، الله محمد غضنفر په 4.3 کروڑه د ممبئی انډینز، عظمت الله مرزی په 2.40 کروڑه د پنجاب کینګز، فضل حق فاروقي په 2 کروڑه د راجستان رایلز، کریم جنت په 15 لکه د ګجرات ټایټنز او رحمان الله ګربز په 2 کروڑه د کلکته نایټ رایډرز لخوا وپیرل شول. سږ بعد راشد خان په ګډون یوازې افغان لوبغاړي په IPL کې ولوبېږي، په داسې حال کې چې تیر کال 9 افغان لوبغاړي د یاد ستر لیګ برخه وو. په ورته مهال په بولي کې مجیب زدران، محمد نبی او نوین الحق ونه پیرل شول. نوین چې پرله پسې څو کاله د لکنو سوپر جاینټس لپاره لوبېدلی وو او ښه کارکردګي درلوده، خو سږ د لکنو په ګډون هیڅ لوبډلې ورته پام ونه کړ او وانه اخیستل شو. بل لور د مجیب د نه پیرل کېدو یو لامل غالبا سږ په نړیوالو لوبو کې د نوموړي نه راښکاره کېدل وو. دا چې مجیب ټپي او له اوږدې مودې راهیسې د لوبو لپاره چمتو شوی نه وو، نو په IPL کې هم کومې لوبډلې د نوموړي پیرلو ته زړه ښه نه کړ. په ټوله کې د IPL راتلونکي پړاو لپاره 18 افغان لوبغاړو نوم لیکنه کړې وه چې ځینې یې د تیرو کلونو په څیر بیا ناهیلي کړل. خو سږکال د IPL د ډیرو مشهورو او مخکښو لوبغاړو لکه کین ویلیامسن، ډیوډ وارنر او فینلند په ګډون هندي لوبغاړي هم ونه پیرل شول. په همدې حال کې په لومړي ځل او د بیلابیلو لوبډلو له لوري د افغان لوبغاړو پیرل کېدل به د افغانستان د ملي لوبډلې له نورو لوبغاړو سره د مختلفو تجربو په شریکولو کې مرسته وکړي، لکه د تیر شلوریز نړیوال جام د مخه چې یو شمېر افغان لوبغاړي په IPL کې لوبېدلي وو او لنډ په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې پایله ډیره مثبته وه. خو دا ځل تمه کېږي چې په چمپیونز ټرافي کې د افغان لوبډلې ښه لوبېدل به په IPL کې د افغان لوبغاړو مسلسل لوبېدو او دا راز د نورو افغان لوبغاړو احتمالي اخیستل کېدو ته لار پرانیزي.